بلخ کې د کبانو د روزنې یو فارم. دا فارم په یوه جریبه ځمکه کې جوړ شوی نږدې 2 کاله وړاندې. څښتن یې خپل کار ته هیلهمند دی. شاید بالاتر از 4 تن ما بفروشیم. ښایي یوه کال کې 4 ټنه کبان له همدې فارمه بازار ته وړاندې کړو، البته هغه کبان چې واړه نه وي. اوس مهال بلخ کې 30 د کب ساتلو او روزلو فارمونه شته چې نږدې 80 سلنه د اړتیا وړ کبان بازار ته وړاندې کوي. خو لا هم ډېر دوکانونه له بهره په وارد شویو کبانو ډک دي. Bu balıklar Toshkentdan keladi. پاکستاندان هم کېله دا کبان له تاشکند او پاکستان نه راوړل کیږي. هغه فارمونه چې په مزار شریف کې دي کبان یې واړه دي، نه غټیږي او خلک یې هم نه خوښوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې په هیواد کې دننه 2000 د کبانو د روزنې فارمونه شته چې په کال کې 10,000 مټریکه ټنه کبان تولیدوي. څنګه چې پر دې نوي صنعت کار روان دی، دغه وزارت په پام کې لري چې له خلکو او بزګرو سره مالی او تخنیکی مرسته وکړي څو دا ډول فارمونه ډیر شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په زیاته اندازه کبان د چرګانو غوښه او نور مواد له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان واردوي. آریا احمدزی، BBC کابل.